د ولسمشر اشرف غني تازه پودکاسټ برېښنايي موټر د نړۍ راتلونکی دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. ولسمشر محمد اشرف غني په خپل تازه پودکاسټ کې چې د لویو لارو او سړکونو ته ځانګړی شوی وایي نړۍ کې ټکنالوژي په پرمختګ کوي او برېښنايي موټر د نړۍ راتلونکی دی. ښاغلي غني چې په دې برخه کې د ډېرو هیوادونو هڅې پیل کړي، خو زیاتوي چې چین پکې ډېر پرمختللی او په آزاد بازار کې ورسره څوک سیالي نشي کولی. شمېرې ښیي چې چین دا مهال په نړۍ کې برېښنايي موټرو تولیدونکی تر ټولو لوی هیواد دی او د دې بازار نړۍ کې د 58% نیولې ده. چین یوازې 2024 کال کې 1208 میلیونه برقي موټر تولید او په بازار کې پلورلي دي. بلخو امریکا هم د برېښنايي موټرو تولید کوي، خو شمېرې ښیي چې په 2023 کال کې له 1 میلیون برېښنايي موټر پلورلي او پلان لري چې تر 2030 پورې د بازار له 40 تر 50 سلنه خپله کړي. ولسمشر غني زیاتوي چې امریکا که څه هم مالي ظرفیت لري، خو د پریکړو کولو عملي کولو ظرفیت د چین په پرتله کم دی او هغه پریکړې چې عملي کیږي د محلي حکومتونو په شمول باید له ډیرو پروسو تیر شي چې کارونه له ځنډ سره مخ نه وي. ښاغلي غني وایي که څه هم برېښنايي موټر په چټک ډول عامېږي، خو دا په دې معنا نه ده چې د ډېر ژر به د صنعت کې د تیلو استعمال له منځه لاړ شي، ځکه په وینا یې ځینې هیوادونه چې شته صنعت ته یې مخه کړې ورو ورو بېرته له هیواد هغه صنعت